د 2023م نړیوال جام او په سپین بال د افغانستان د بخت تکیه. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو یوازې 2 نړیوال جامونه لوبولي. په 2015 او 2019 کلونو کې چې په دواړو جامونو کې د پام وړ بریاوې نه درلودې. سږ د 2023م کال نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ډیرو بریاوو تمه کیږي، چې لامل یې په دې لوبډله کې د مخکښو او پیاوړو سپینرانو شتون دی. دا ځل په نړیوال جام کې د افغانستان برخلیک تر ډیره په پیاوړو سپینرانو تکیه دی او مقابل لوبډلې هم افغانستان سره د لوبو لپاره له دې سپینرانو ویره لري. که افغانستان مقابل لوری ننګوي، نو باید راشد خان، محمد نبی او مجیب ګام پورته کړي، او که افغان لوبډله په نړیوال جام کې خپله کارکردګي ښه کول غواړي، باید یاد سپینران ګړندي اوسي. د افغانستان په توپ اچونه کې بل نوی ځلیدونکی ستوری فضل حق فاروقي دی، چې لا دمخه په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې د سترو توپ وهونکو پر وړاندې لوبېدلی او چټکې ویکټ یې ترلاسه کړي. که فاروقي وکولای شي پیلي زورونه ښه ترسره کړي، نو په هرې لوبه کې به سپینرانو ته کار او لوبډلې ته بریا اسانه کړي. په همدې حال کې د افغانستان توپ وهنه له څو کلونو راهیسې د پام وړ ښه نه ده، خو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدراڼ په ګډون اوس یوه داسې پیلیزه پرانیستونکې جوړه لري چې نه یوازې چټک پیل کوي، بلکې لویې منډې هم جوړوي. اوس به په راتلونکي نړیوال جام کې چې ټاکل شوي 4 ورځې وروسته پیل شي، د افغانستان برخلیک به سپین بال او چټکه توپ وهنه ټاکي.